مینې تا اوبه وایه کټو یار ولې خفه یې مړه دې خپو ته مې وګوره یار ومې کاته ورته سمې څه کې خپې دي مړه سمې څه کې دي د جمعې مونځ کې رانچا چپلې یوړې کس ماته معلوم دي چا وړي دا غل دي مړه غل پرېږده د یو کس باندې زما هم شک دی دا چې ما چا نه تېره جمعه وړې وي که نه دا هم هغه وړي ډاکټر صاحب یا الله خیر چېرته ډاکټر صاحب یاره زما د لیونو هسپتال لی غوښتې ملته ورځم لیونو هسپتال ته هلته در باندې څه کوي والله پته نه لګي چې څه کوي لیوني دي نو یاره لکه ولې هلک سکونه یې ځان ته نیولي یار ته ماله وګوره زه څنګه ولاړ یم سم ولاړې لکه د جبرو جوان یار نو دا پلار مې ماله ولې وایي چې په خپلو خپو ودرېږي ماله به درته واده کوم سمه خبره کوي درته که نه ولې دا مړه نو زه ستا په خپو ولاړ یم سمه خبره کوي ته مې د پلار په سر یې ځه السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام حکیم صاحب بچې ښه جوړ برابرې بچې جوړ حکیم صاحب ته نن تپوسونه وکړه سبا به زه بېرته تاله خپله بیماري ووایم نه بچې وایي دا زما عادت دی بچې وایي حکیم صاحب داسې کار دی که نه زه د خپلې ښځې خبرې نه اورم دغه بیماري ده زما دا بیماري نه ده بچې د تا باندې الله تعالی خاص قلم دی پرون خو بیا مېلمانه راغلي وو که نه او زما مېلمانه خو روزانه خو تا سره مې ونه لګېده ولې یار روزانه ورته شنې چای راوباسې هغې به څه وي یار نو ته څه نه خبرې ګوره شنې چای یو زر پخېږي ټایم بچت شو یو پکې پای نه راځي د پایو بچت شو بلکل ټیک ده یو خو دا ده چې هغې سره یو بسکټ نه راوړي د هغې خپل بچت شو او د ټول نه غټه فایده څه ده څه ده کېدای شي دا مېلمانه بې دوباره اړوران نه شي یارو ولې یوازې ناست وایي ولې ناست او که وایي زما د یار داسې خندا ده زما د یار داسې خندا ده څنګه خندا یې ده مړه ته وې جار یار سړی وایي چې دا خوله تې ووامه चावल देखो अगर कीमा दा नरेला ले गड्ढा ले साग दे चोला दा कलेजी दा कीमा दा चिकन कड़ाई फ्राई को सादा गोश्त आलू मटर भिंडी मास्ता लस्सी स्प्राइट पेंटा डेव सेवाना तंजरी मड़ादान ओले का वदरी बाको बा पटे बने डिलेक्स 125 बिक्सल एक जलाई 5 गिरे से